اتیایمو او نویمو میلادي لسیزو کې له دودیزو هزارګي جامو څخه ګټه اخیستل یو څه کمرنګه وو، خو له هغه راوروسته بیا د پام وړ زیاتوالی او پرمختګ موندلی دی. اوس د هیواد په لویو هټیو کې د نارینه‌وو، ښځینه‌وو او ماشومانو لپاره هزارګي جامې په بیلابیلو دودیزو میتودونو او ډیزاینونو سره موندل کیږي او مینوال هم زیات شوي دي. اینجا به خاطر لباس فرمایش دلته راغلی یم څو یوه جوړه هزارګي جامې ځانته جوړې کړم. هزارګي جامې له پخوا دود دي او خلک یې خوښوي، خو په دې وروستیو 2 کلونو کې یې د پخوا په پرتله ډیر زیات مینوال پیدا کړي او خلک یې ډیر خوښوي. پارسال امسال زیاتر شده از کل سالاک. د پلازمینې کابل غربي سیمې دشتي برچې ته راغلي یو. زما پرتن او پر دغه هټۍ کې چې کوم لباسونه وینئ دا ټول هزارګي لباسونه دي چې د دې سیمې اوسیدونکي یې پرتن کوي او ډیر مینوال لري. دا چې هزارګي لباس څه شی دی، څومره مینوال لري، څنګه جوړیږي، موږ یې هغه کارخونې ته ورځو چې دغه ټول لباسونه یې جوړ کړي دي او له دوی سره به مرکې وکړو. له موږ سره پاتې شئ. این تکه نخیسته و 2 رقمه که هزارګي جامې په 2 ډوله جوړیږي، یو یې لاسي بل یې ماشیني دي. لاسي جامې د نخي تکې باندې ښځې په کورونو کې جوړوي چې بیکاره وي، ځکه د هغه یوې جوړې جامو ګنډل شاوخوا 6 میاشتې وخت نیسي. او بل ډول یې ماشیني دي چې د کمپیوټري ماشینونو په وسیله په کم وخت کې ګنډل کیږي. اول یې اندازه اخلو، بیا ورته تکه پرې کوو، همداسې بیا یې په ماشین کې ګنډو. اول اندازه‌ش میگیره، بعد طبق از ما اندازه بریده میشه، باز بعداً داخته میشه. ما برای هر رقم فرمایشی باشه جور میکنیم، چون اینجا آموزش دیدیم و میتونیم به صورت خوب. موږ دلته هر رقم فرمایشي هزارګي جامې ګنډو، ځکه دلته مو یادې کړي دي واسکټ، خولۍ، بکسې، هزارګي او افغاني هر رقم جامې جوړوو. ډیر خوشاله یم چې دلته کار کوم، ځکه په اوسنیو شرایطو کې موږ ته دا کار ډیر ښه دی. دلته انګیزه اخلو چې هم کار کوو، هم مصروفه یو او هم کورنۍ ته نفقه برابروو. د ګلنګار کارخونې 15 کال وړاندې په کار پیل کړی چې اوس پکې شاوخوا 100 میرمنې په کار بوختې دي او هزارګي بیلابیلې جامې ګنډي. د یادې کارخونې مسؤلین وایي له دې کاره یې موخه میرمنو ته د کاري زمینې برابرول او په هیواد کې د هزارګي لباس او فرهنګ دودول دي. نزدیک به 100 نفر شاوخوا 100 نفر زموږ سره کار کوي. موږ له یادې کارخونې 3 موخې لرو. خلکو ته د کاري زمینې برابرول، د هزارګي یا په ټوله کې د افغاني دودیزو او سنتي جامو فرهنګ هم کول، او درېیمه موخه مو له همدې لارې یو اندازه پیسې ګټل دي. که چیرې موږ د خیاطۍ په برخه کې یو قرارداد واخلو، مثلا د حجاب یا ورته نورو افغاني جامو ګنډلو په برخه کې چې هم یې تجربه او هم یې ظرفیت لرو، نو موږ به نورې خیاطۍ ونیسو او په دې سره به هغه ښځې چې د کار کولو ظرفیت ولري ورته د کار زمینه برابره کړو. په افغانستان کې هر قوم د یو او بل ترڅنګ د ورونو او خويندو په څیر ژوند کوي چې د جامو، کلتور او خپل دودونو په وسیله په اسانۍ سره پیژندل کیږي. عبدالله حیدرزی، CGTN پښتو، کابل.